یو ملګری راته وی یار زمونږ د ټیک ټاک چې کوم ویډیوګانې دي که نه هغه خلکو ته شو کېږي نه یار هغه خلکو ته نه ځي د څه وجه کېدی شي یار موږ دنیا ویډیوګانې په ټیک ټاک باندې اپلوډ کړو نن سبا خو تاسو ته پته راځي ټیک ټاک جوړېږي که نه هر سړی وایي زه فاریو کې ګرځېدی نو هغه وی یار زموږ ویډیوګانې چاته نه شو کېږي نو دا دوه وجې کېدی شي چې ستاسو ویډیوګانې چاته شو کېږي نه ستاسو ویډیوګانې باندې لایک کمنټس ډېر کم راځي یا ستاسو ویډیوګانې چې دي هغه پرایویسي پرتې پوه شوې نو دا دې کې دوه وجې کېدی شي تاسو خپل موبایل کې دوه سیټینګونه کړي مطلب هغه تاسو خراب کړي نو په هغې وجه باندې ستاسو ویډیوګانې چاته شو کېږي نه زه تاسو بوځم خپل موبایل سکرین ته او هلته کې زه تاسو ته ښیم چې ستاسو ویډیوګانې چې دي هغه ونه نه شو کېږي خلکو ته هغه کمې دوه وجې دي خو که ویډیو مو خوښه شوه په ویډیو کې معلوماتو د ملګرو سره ضرور شیر کړئ تاسو ویډیو شیر کوئ نه ویډیو د ملګرو سره شیر کوئ چې بیا نورو ملګرو ته هم پته لګي چې یار زمونږ په ټیک ټاک په آی ډي کې څه مسله ده چې زمونږ ویډیوګانې خلکو ته نه شو کېږي که ویډیو مو خوښه شوه د ملګرو سره ضرور شیر کړئ او د داسې ویډیوګانو لپاره زمونږ دا پیج او د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ دې خوا راځي تاسو خپل بوځم خپل د موبایل سکرین ته او تاسو ته ښیم ګوره نو تاسو به د هغې لپاره څه چل وکړئ تاسو به ورشئ ګوره زه به ځم خپل ټیک ټاک ته صحیح شوه ګوره د هغې نه مخکې یو خبره ووارئ که ویډیو م خوښه شوه نو ویډیو له به یو لایک خامخا ورکوئ او د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې هغو ته هم داسې پته ولګي چې د هغوی ویډیوګانې خلکو ته ولې نه شو کېږي صحیح شوه ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ دې خوا زه خپل ځم ټیک ټاک ته ځم ټیک ټاک ته دا به ډیزه کوله وکړم دا زما ټیک ټاک دی صحیح شوه اوس په زه په دې ټیک ټاک کې چې دی دلته ګوره اوس دې خوا خپل پروفایل ته ورشم پروفایل ته چې زه رالم په دې پروفایل کې دلته کې بره تاسو ته 3 ډاټ ښکاري په دې به کلیک کړم دلته یې کته دا ماته ښیي دلته کې دا سیټینګ دی سیټینګ ان پرایویسي په دې سیټینګ به کلیک کړم دلته کې بره ماته ګوره منیج اکاونټ دی کته د هغې نه پس دی پرایویسي په دې پرایویسي به زه کلیک کړم په دې پرایویسي چې ما کلیک کول ته کې تاسو ته بره ښکاري دا لیکل دی پرایویسي اکاونټ په دا تاسو خپل اکاونټ چې تاسو دا به ستاسو آني ځکه ستاسو ویډیوګانې خلکو ته نه شو کېږي ولې چې دا چې کله ستاسو آني که نه ستاسو اکاونټ چې دی هغه که نه هغه پرایویسي مطلب هغه پرایویټ اکاونټ هغه چاته نه شو کېږي صحیح ده تاسو د صرف ستاسو ویډیوګانې شو کېږي بل هېڅ چاته هم ستاسو ویډیوګانې مخې ته نه ځي ستاسو ویډیوګانې چاته نه ښکاري په ټیک ټاک کې دا به داسې آن یې ګوره دی خو دا ما آن کو وګوره دا به داسې آن دا به داسې آف کوي ګوره صحیح شوه دا به داسې آف دا که آن دا به آف کوي یوه وجه شوه دویمه وجه ده دې ځای نه به زه وځم صحیح شوه زه اوس مثال زه ویډیو اپلوډ کوم نو زه به په دې مینځ باندې کلیک کوم دا کله د پلس نشان تاسو ته ښکاري په دې چې مې کلیک کوو اوس مثال په طور دې نه زه یو ویډیو راخلم ګوره ها اوس دې خوا دې خوا ماته ګورئ اوس مثال په طور دې کې اوس زه دا ویډیو راخلم هسې مثال تاسو ته ښیم دا زه ورکوم سلامونه مو واخلئ ملګرو جاوید رحمان یم او نن درته پرې موبایل کې ښیم یار د ملګري سره یو مسله راغلې وه نو او دې ځای کې دا څنګه زه ورکوم که نه ګوره اوس دې خوا دلته کې به تاسو ته دا به راښکاري ایورنې د تاسو ته ښکاري په دې به داسې کلیک کوئ نو ستاسو چې دلته کې دا نشان په ایورنې باندې دی مطلب دا دی چې ستاسو ویډیوګانې مطلب هر چا ته شو کېږي ټولې دنیا ته شو کېږي پبلیک ویډیوګانې دي ستاسو هر چا ته شو کېږي نو دا په دې باندې ساتئ دا به تاسو یا که د اونلی مې ته راوستئ یا به تاسو فرینډ راوستئ که د فرینډ باندې ستاسو ویډیوګانې به صرف ستاسو دوستانو ته شو کېږي کوم قسم چې تاسو فالو کوئ هغو ته به ستاسو ویډیوګانې شو کېږي باقي به چاته ویډیوګانې ستاسو نه شو کېږي او یا به کته په دې اونلی مې مني دا که د اخري سر ته چې دی په دې باندې به نو ستاسو ویډیوګانې چې دي هغه په دې منتي نو هغه به هېڅ چاته نه شو کېږي صرف تا ته به شو کېږي باقي به چاته نه شو کېږي دا خبره په دغه کې ځای باندې ساتئ دا ایورنې چې دی په دې ځای باندې به ساتئ صحیح ده او نو ستاسو ویډیوګانې چې دي هغه بیا ټولو خلکو ته شو کېږي نو دغه دوه طریقې وي په دغه دوه طریقو باندې تاسو خپل ورشئ ټیک ټاک ته او دغه سیټینګ وګورئ چې ستاسو ویډیوګانې خلکو ته ولې نه شو کېږي دغه دوه وجې به کېدی شي دې نه علاوه نور څه وجې نشته او ستاسو ویډیوګانې بیا خلکو ته شو کېږي که ویډیو خوښ شوي انفارمیشن معلومات پکې د ملګرو سره ضرور شیر کړئ او داسې نور ویډیوګانو لپاره جاوید رحمان افیشیل سره فالو کړئ چې همدغسې ویډیوګانو تاسو ته میلاویږي والسلام